بیړنی خبر د عمران خان پر وړاندې فضل الرحمن نوی اقدام اعلان کړ. کیدای شي پاکستان وپاشل شي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د یوه لوري د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی، د بل لوري سیاسي ثبات نور د له منځه تللی دی. امکان لري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان استعفا ته مجبور شي. تازه د دې هیواد مشهور سیاستوال او د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې که په غیر قانوني لار وي، د زور له لارې هم وي، عمران خان به دې ته مجبور کوي چې د واک له چوکۍ راښکته کړي. شنونکي وایي چې که دا ستونزه په لنډ وخت کې حل نه شي، نو کیدای شي په پاکستان کې تاوتریخوالی یو بل پړاو ته دننه شي او دا هیواد وپاشل شي. قدرمنو لیدونکو، تاسې یې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.